تازه خبر، زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی. کابل کې له امیر خان متقي سره کتلي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخوانی استازی زلمی خلیلزاد له یو پلاوي سره کابل ته راغلی. خلیلزاد او د بندیانو چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي ادم یو ایلل کابل ته راتګ وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره کتلي دي. په دې کتنه کې د بندیانو په تبادله او ځینو نورو مثبتو اړخونو خبرې شوې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له واک ته رسېدو وروسته زلمی خلیلزاد د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې پر وخت.